ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه هغه غویانو ولا ته وی چې دا سسره دي چې ته پکې واغوي د سر امن غواړم ارس کولې شمل وای بچا وې دې دربار کې تا نه مخ کې څوک وې زما پلار هغه نه مخ کې وې نکمه وې اوس پکې څوک دی وې زه وې تا نه بعد وې شاید کزوی مې وې بکني پاتې وې وې صاحب خپنه شي سره ویم دیتا چې زاړه مسافر تلار شي او نوی ولا راشي نکه د لاړو پلار دی راغو پلار دی لاړو تراله تبم تنن سبا کې لار شي بل بول راشي ته څنګه وای چې دا د بادشاہ دربار چې دا سره نه دی دا سره دی با دربار بند کړ کور تلاړو چې کور تلاړو سګوري چې د په پالنګ کې د وینځه پراته ده لخت راواغسته چې دا وینځه د بادشاہ په پالنګ کې څنګه سملاست د خپل ملک یو ګوري په کومه کورسای چې خان او نواب کینی یا کم بالغ تاغه ډډه وای یا په کم ځای کینی ته د کلی بټیاره یا بشتی خود لار شي او پاغه دی کینی چې پټی کی خاور للیږي کړي کی بني لخت راواغسته د بادشاہ نشخل او مغه سي په سر کېده یو څو لخت وینځه وواله اچ را پاسې د نو ډېر وجړل بیا و خندل خایو خندل د لاسونی وچه او خود جړل زکه چې ما وهل نو داودی خندل ولی بادشاہ خپل کار کوا تا خپل کارو کو ما خپل کار کوي نه پردم دینه چال دینی وې صاحب خندل زکه چې د ډېرې مودې نه مې دا شوق چې دا پالنګ چې دا بادشاہ پکې پروتي چې د دې مذهب څنګه نو هغه مزه مې واغستا اړه مې خوشحال شو نو زکه مې وخه ول داودی جړل ولی ویلو مې جړل زکه چې ما یو 10 منټه په دې پالنګ کې تیر کړو نو ما خو دومره لخته و خوړې خدای چې څوک شپورس پکې پروتي چا به څومره لخته عزیزان بادشاہ وے واللہ رشتیا دے بادشاہی پریخو روان یو بالغ تو یو کټوره ځان سره واغست پلار روان دی او سړی د ولی په غاړه ناشته او داسې په لپه وبس دوی چې هلکه دا کټوره سره ګرځم ما سره قدرت کټوره هم تیار پیدا کړي اهم غرضو مخکې جلاړو ونی لاندې یو سړی پروت دی دا څنګه سر لاندې کړي نو پروت یو قدرت خو بالغ تم ما سره تیار پیدا کړي بالغ ته لاړو یو زمیدار سره په باغ کې کخه د باغ خدمت کوا ونو لو بور کوا دا او زمیدار ته څه پته ده چې دا بادشاہ دی خدمت به کولو تنخواه به غستا او روټای به پړه یو ورځ د بادشاہ د زمیدار ملمانه راغی د ته ورشه انار راوړل خواږه غوندې وګ چانار راوړا تراو ولت خواږه ګوره وې سکا ورته وې صاحب وړاندې زکه تراو چې تا ماته د سکلو حکم نو کړ نو کزه به اجازه تستا دا انار وسکم نو ما د پاره به حرام شي ناجیز بشي وته زما به اجازه ته انارم نه سکوي نه هغه استا تنخواه مې یو په دوه کړه هغه ول د باغ چابیانې ورکې وځستانو کړی نه چې ولی مې اوس درته پته ولګېده چې دا ایماندار دی نو لګلیاز به مې ساتي کار برا باندې نه کې نو چې کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام وي کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام لا بیت الله شریف لرګي به چرته راټول کې په کوڅو کې په غرونو کې به خرڅ ک روپیا تانه به پیدا کې د 2-3 ورځو خجوره او ستوان دې په واغسته وخت به تیرولو د بیت الله طواف
سهار ټیم دی د لګیا د طواف کوي او یو زلمه الک د غم طواف کوي چغي وای لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللهم لبیک دیم لګیا د زلمه پاس د بیت الله د پاس نا आवाज شو چې لا لبیک مو لبیک لبیک ستا आवाज میں نہ دے ابراہیم ابن ادهم رحمت اللہ علیہ گبراو یا اللہ تاسو ازلمینا تپوس کئی چی لا لبیک آواز میں ووریدو چی دا ما تو ویلے شو کتا تا ازلمی ورتلو کاکا جانا لسکالو شو چی دا دی کور نتاویگما زویم چی لبیک پاس نرات آواز کی گی چی لا لبیک نو ابراہیم ابن ادهم ورتوی چو بچیا چی دا کور مالک درتوی چی لا لبیک لبیک چغی مواستا آواز میں ندے خوخ نو زکنا نو ظلمے ورتوی چی کا خبر دی خوکڑا زم داویم چی لارشم زکا چی لس کالوشو چی دا دے کور مالک میں نپریدی خو پدی میں پوئی کا چی لارشم نو کم در تلارشم چر تلاش دائیوال اور اولوی دو ساتے ہوا تھا دو سلور گھنٹے کی چی دا جنازت آیا ردا زرگون اولیاء و بزرگان دا زمانے پا جنازہ والا اور ٹول بیو آواز ہوئی چی خدای تیدا لفظ دیر خوخشو چی لارشم نو کم در تلاش عزیزان واللہ العظیم کہ نبل درشتا نبل زیشتا د خلاصی نبل سوچتا د فریاد اوری نہ د فریاد نہ د خلاصی بل زینشتا سوا د رب العالمین دا سے خلق بم ضرور ہوئی چابدی کتاب او دی سنت د پارا د شرم بائی سی لیکن دا سے خلق بم ضرور ہوئی چا اغبد دین حقا خدمت کو سکے چی دین حقا دا پارا بے سر پا تلی کی خی او دا سر بازی با پا میدان کے